د غزني له خوندورو مشهورو میوو یو هم انګور دي چې د هیواد سربیره بهرنیو هیوادونو کې هم ښه نوم لري. دې ولایت کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو ستونزو ته پر وخت رسیدنه او د اقلیمي شرایطو ښه والي سږ کال د انګورو حاصلات ډیر کړي دي. زموږ د معلوماتو له نګاه په الحاله تقریبا 60% تر نورو کلونو د انګورو حاصلات لوړ شوي دي. که په تخمیني ډول یې ووایو شاید سږ کال د انګورو محصولات هغه 4 لکو ټنو ته ورسیږي. د انګورو باغ لرونکي سږ کال خپلو حاصلاتو ته خوښ دي او له حکومت څخه غواړي چې د تازه میوو لپاره دې د مناسب مارکیټ غمه وخوري. ممیزو او د انګورو ډېره ښه ده تر تېر کال، خو بازار نه لري. بازار کې اوس په 80 روپۍ باندې انګور نه خرڅېږي، نو هغه د موږ د کور د مصارفو د مزدوري او د دې شیانو د مزدورکارو پیسې نه راجوړوي. ښه کال حاصلاتو چې ډېر خوښ یو، موږ دا هیله لرو چې کشمشخانې یا یو شی داسې هغو راسي، مثال انګورو ته یا سړې خونې، چې موږ دغه خپل حاصلاتو چې ډېره ګټه واخلو. د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د انګورو باغونه پکې زیات دي. بزګران یې وایي سږ کال یې حاصلات د تیر کال په پرتله ښه دي، خو د دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي او د انګورو د حاصلاتو او د زیاتې ګټې وټې لپاره د بازار غمه وخوري. محمد یعقوب شرافت، افغانستان ملي رادیو تلویزیون، غزنی.